پلار او زوی. یو پلار به هره ورځ خپل زوی ته ویل چې زویه کله چې ته 12 کلن شې زه به تا ته یو پټ راز ووایم. شپې ورځې وتې یوه ورځ یې زوی 12 کلن شو نو یې پلار ته وویل پلاره زه 12 کلن شوم نن ما ته هغه پټ راز ووایه. پلار یې هم د ژمنې سره سم ورته وویل چې وښه زویه دا زموږ په کور کې چې کومه غوا ولاړه ده دا شیدې نه کوي. زوی یې حیران شو چې پلاره داسې وایه غوا شیدې نه کوي. پلار یې ورته وویل هو زویه غوا شیدې نه کوي بلکې موږ سهار وختي راپورته کیږو غوا ته خواړه ورکوو پاملرنه ورته کوو تر هغه وروسته په غوا کې شیدې پیدا کیږي او موږ سطل تر غوا لاندې ږدو او بیا د غوا شیدې پکې اچوو. یعنی غوا هیڅکله په خپله شیدې نه کوي که زموږ پاملرنه پسې نه وي. همداسې ژوند یوازې په فکر کې د راوستلو او سمدستي د ترلاسه کولو نوم نه دی بلکې د مسلسل منډې ترنډې او د محنت نوم دی. نتیجه ډوډۍ خوړل کیږي نه بلکې خورې به یې.